دې برخه کې د موږ سره په خپرونه کې د هرات ولایت د ګمرک رئیس ښاغلی حمدالله همدرد په خپرونه کې د موږ سره دی. دا چې په هرات کې د ګمرکاتو یا هم د ګمرک وضعیت څه ډول دی، په دې وروستیو کې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي، په دغه موضوع باندې به هم پرې خبرې وکړو. سلامونه، ستړي مه شئ. زه هم تاسې ته استانګزي صاحب ته او ستاسو ګران لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ. مننه رئیس صاحب. پر تګ مو هغه ژمنې تعهدات مو چې کړي وله د فساد سره مبارزه، څومره توانېدلی سئ په دومره موده کې بریالی اوسئ په دغه کار کې؟ زه فکر کوم چې تر ډېره پورې موږ الحمدلله بریالي یو. دا چې ډېر زیات شور ماشور جوړ شو، دا خپله د موږ د بریا اوازې وي. انګلیش کې یوه اصطلاح ده، یوه جمله ده، وایي چې work hard in silence let success make the noise. یعنې زیار په خاموشۍ کې وباسئ یا په خاموشۍ کې زیار وباسئ، پرېږده چې ستاسې بریا چغې جوړې کړي. نو زه په همدې باور یم دا دومره چغې چې د هرات په ګمرک کې جوړې شوې او په نورو ګمرکاتو کې هېڅ خبره نه وه، نو دا خپله په دې معنا ده چې موږ بریالي وو، ځکه چې موږ هغه مقاومتونه یو څه مات کړه او الحمدلله د نظام په ګټه، د ولس په ګټه او د دې ملت په ګټه موږ خپل کار وکړه. او د عوایدو راټولولو په برخه کې کوم کارکردګۍ یا کوم کار چې موږ وکړ، هغه شخصا ماته یو څه د قناعت وړ ده، خو لا ډېر کار ته ضرورت ده، ځکه چې افغانستان په داسې یو حالت کې ده چې تر نن ورځې پورې هم موږ نړیوال کومکونه ترلاسه کوو. باید له پردیو مرستو او د پردیو خیراتونو څخه خپل هیواد بالاخره باید خلاص کړو او په خپلو پښو باندې ودرو. تر څو چې په اقتصادي لحاظه په خپلو پښو ونه درېږو، تر هغه پورې موږ تاسې که د ازادۍ یا د خپلواکۍ دعوه کوو، نو فکر کوم دا دعوه به ډېره باطله واوسېږي، یعنې ډېره حقیقي به ونه اوسېږي. که څه هم له فکري لحاظه موږ تاسې آزاد یو، مستقل یو، ولې له اقتصادي اړخه زموږ کوشش دا ده چې خپل هیواد په خپلو پښو ودرو، د نړیوالو کومکونو څخه خلاص وو. د موږ په مبارزه کې لا هم خنډونه ډېر دي، ځکه د تجارت په برخه کې چون د پیسو خبره ده، پیسې د هر چا خوښېږي، تاجر هم غواړي ګټه وکړي، مافیا هم غواړي ګټه وکړي، نور اړخونه چې په دې کې ښکېل دي هغوی هم غواړي خپلې ګټې تضمین کړي او خپلې ګټې وساتي. نو مقاومتونه به طبعا وي، په آینده کې به هم وي، خو زموږ کوښښ دا ده چې په تدبیر سره مخکې لاړ سو. هلته امنیتي ګواښونه هم ډېر دي او امنیتي ګواښ تر هر څه ډېر خطرناک ده، ځکه سړی ژوندی ونه اوسېږي نو کار به څه وکړي. موږ ته تر هر څه لومړی دا ده چې د خپلو مامورینو زموږ د ژوند خوندي، یو د الله تعالی له لورې فیصله ده، هغه چې هر وخت وسوه ژوند به له لاسه ورکوو، جلا خبره ده. ولې له امنیتي لحاظه موږ ډېر زیات کوشش کوو چې په تدبیر سره مخکې لاړ سو، خپل امنیت خوندي وساتو، د مامورینو امنیت خوندي وساتو، د تاجر امنیت خوندي وساتو، د تاجرانو د تجارتي مالونو یا سوداګریزو مالونو دغه چې په موټرونو کې بار دي، د دغو امنیت خوندي وساتلی سي په شاهراګانو کې یا په لویو لارو کې. نو دا شی موږ ته ډېر زیات مهم ده. د هغه تر څنګ کله چې امنیت خوندي سي یا د امنیت خوندیتوب مو ترلاسه کړ، امنیتي خوندیتوب مو ترلاسه کړ، بیا زموږ تمرکز په دې باندې ده چې څنګه کولی سو په تدریجي ډول سره د عوایدو راټولونه لا ډېره کړو. یعنې عواید ورځ په ورځ باید زیات سي، ځکه حکومت یا زموږ تاسې نظام ورته اړتیا لري او همدغه نظام ده یا د همدغه نظام له لارې همدغه عواید بیرته زموږ تاسې په معلمانو باندې یا په استادانو باندې، په ښوونکو، په پولیسو، په ملي اردو، په دغو باندې بیرته مصرفیږي. او حتی که یو څه اضافي پیسې پکې ولرو په انکشافي یا پراختیایي پروژو کې هم کارولی سو. یعنې دې ته به اړتیا پیدا نه سي چې بیا موږ تاسې له نړیوالو څخه کومکونه ترلاسه کړو او هغې ته هره ورځ لاس اوږد کړو. صحیح رئیس صاحب. دې ته به راشو چې څنګه تاسو وتوانېدئ د فساد مخه تر یو حده پورې ونیسئ؟ ګټې مافیا اوس هم شتون لري، تاسو هم د تهدیداتو سره زه فکر کوم د افغانستان هر بچی که چیرې قاطعیت ولري، اراده ولري او دی خپله ژمنتیا ولري، دوی کولی سي چې د فساد سره مبارزه وکړي. مهمه دا ده چې دې وطن او د دې وطن هغه غریبترین قشر ته یا مظلومترین قشر ته دوی ژمنتیا ولري، د هغوی د ژوند د ښه کولو لپاره یوه اراده موجوده اوسي. نو له فساد سره مبارزه دومره سخته نه ده. فساد سره که سړی مبارزه کوي، اول دې له ځانه شروع کړي، کله چې خپل نفس کنټرول که نو بل هم تر یوې اندازې پورې کنټرولولی سي. زه د دې ادعا نه کوم چې فساد به سل په سلو کې له منځه لاړ سي، دا هېڅ امکان نه لري. حتی په سنګاپور او په امریکا او په نورو هیوادونو کې هم دا امکان نه لري چې فساد د سل په سلو کې له منځه لاړ سي. ولې زموږ کوشش د الله تعالی د بندګانو په حیث هم دا ده چې حد اقل دومره یې راکم کړو چې له هغه نه ډېر نور نه کمیږي. بیا چې هغه نه نور نه کمیده، بیا به ووایو چې موږ دومره په وس پوره وو، نور که دې نه څوک ډېر کمولی سي بیا دې بل څوک راسي. صحیح. رئیس صاحب، د عوایدو په اړه راته وایي، سامال مشخصا لرئ چې عوایدو کې څومره توپیر راغلی دی؟
د عوایدو توپیر که روزانه زه درته ووایم البته له هغه ورځو په استثنا چې کله یا کار نه وي او یا مثلا کار د ځینو ملاحظاتو په وجه باندې ودرېږي یا تاجران کارونه کوي یا مثلا د ایران سره زمونږ د کوم سرحد یا پوله چې ده دا بنده وي یا څه نور مشکلات وي هغه استثنات یا په سیستم کې خرابي چې په هغه ورځ باندې کار ونه شي له د هغه استثناتو پرته مخکیني عواید چې وو یا مخکې له موږ څخه چې وو د ورځې به 30 میلیونه یا 40 میلیونه چې ډېر زیات کوشش به وسو 45 میلیونه پورې به هم راټولېدل خو الحمدلله موږ عواید 140 میلیونه او 180 میلیونه ته د ورځې رسولي دي البته 180 میلیونه په استثنایي ډول یوه ورځ موږ راټول کړی سو یو ریکارډ مو جوړ کړه ولې هره ورځ موږ نسو کولی چې 180 میلیونه راټول کړو که څه هم موږ ته که چیرې تاسیسات جوړ شي په ګمرکاتو کې ګودامونه راته جوړ شي سړکونه پاخه سي پارکینګونه یې پاخه سي او سکنر او ډیجیټل ترازوګان دا فعاله سي په ټولو ګمرکاتو کې نو زه باور لرم چې د ګمرکاتو د عوایدو راټولونې ظرفیت له دې هم لوړیږي یعنې دا ظرفیت هلته شتون لري خو ډېر زیات لوړ تهدید چې موږ ته موجود هغه بیا هم امنیتي برخه ده چیرې امنیت د اسلام قلعې خاصتا تامین سي نو موږ کولی سو چې عواید لا ډېر لوړ کړو او د عوایدو لوړولو لپاره زموږ ژمنتیا ډېره پیاوړې ده رئیس صاحب سیمه ییز چارواکي څومره سره همکاره دي امنیتي ادارې ولایتي شورا یا تر څنګ نورې برخې څومره در سره همغږي دي او همکاره دي ځکه په ډېری ولایتونو کې ځینې ادارات همدغه کسان ستونزې جوړوي په محلي برخه کې متاسفانه کله کله مشکلات رامنځته کیږي یا د ځینې سوی تفاهماتو له مخې او یا هم د ځینو د ارادې له مخې چې د هغوی اراده کیدی سي له موږ سره فرق ولري زموږ اراده معلومه ده ولس ته په عمل کې مو دا ثابته کړې ده ولې الحمدلله تر ډېره پورې محلي چارواکي له موږ سره اوس ښه دي کوشش کوو موږ چې دغه د محلي چارواکو سره زموږ اړیکې لا ښې سي او دغه یو همغږي رامنځته سي ځکه زه شخصا په دې باور یم چې محلي چارواکي او زه موږ ټول د یو نظام ډله یو یا یو ګروپ یو یا نمایندګان یا استازي یو موږ باید ولس ته خدمات وړاندې کړو نه دا چې په خپلو کې سره په ټکر کې اوسو زه خپله د همغږۍ طرفدار یم چې د محلي چارواکو سره زموږ همغږي باید لا پیاوړې سي او د یو ټیم په حیث د یو دولتي یا د نظام د ټیم په حیث وکولی سو چې خپل ولس او د وران هیواد ته هغه خدمات چې زموږ په ظرفیت پورې تړاو لري یا زموږ په ظرفیت په وس باندې برابر دي هغه د عقل موږ په سم ډول ورته وړاندې کړو نو زه شخصا د دې غوښتونکی نه یم چې له چا سره ټکر وکړم ولې که د نظام د دې وطن او د دې ولس د ګټو د خوندیتوب په خاطر ضرورت پیښ سي چې له چا سره ټکر وکړو هغه ته آماده یو بله هغه ورځ نه چې تاسو دغه برخې ته ورغلي یاست د کومو ستونزو سره مخامخ شوي یاست پرته د امنیتي ستونزو نه آیا داسې کومې نورې ستونزې هم شته دي چې هلته کارکوونکي ولري تاسو خپله ولرئ البته د کار په برخه کې البته امنیتي ستونزه تر ټولو غټه ستونزه ده چې شخصا په ما باندې چاودنه هم وسوه زموږ موټرونه پکې له منځه لاړه او کوم پولیس چې له ما سره تله 4 نفره موږ شهیدان ورکړه خدای دې وبخي 2 نفره مو شدید زخمیان وو چې تر اوسه پورې هم متاسفانه وظیفو ته بیرته نه دي ګرځېدلي ځکه د وجود ټوټې ځینې د وجود غړي یې له لاسه ورکړه یا ټوټې بدن یې له لاسه ورکړ د هغه تر څنګ ځینې ستونزې شته بلې د کمیشنکارانو په برخه کې هم ستونزې شته خپلې ستونزې لري د تاجرانو په برخه کې هم شته خو هغه سهولتونه چې موږ ورته رامنځته کړي دي یا نور هم رامنځته کولی سو په هغه کې موږ هیڅ ډول دریغ نه کوو له هغه څخه او هغه انشاءالله ورته برابرو بل په هرات کې خپله دغه هر ولایت چې د خپل ځینې مشکلات لري په اولو کې داسې و چې د ځینې مدني فعالانو دا خلک وو چې په رسنیو کې به منفي تبلیغات کول البته دوی په هغه وخت کې زه نه پېژندلم اوس الحمدلله هماغه مدني فعالان ټول راویښتي دي ځکه زه نږدې ورسره کېنم د ځان صفت دې نه کېږي ولې زه یو له هغه رئیسانو څخه یم چې ولس ته لاسرسی لرم دا دومره وخت چې تیر څه یو لوی مشکل چې موږ د نظام او د ملت ترمنځ درلود هغه دا و چې دا واټن ډېر سوی و یعنې دولتي چارواکي چې وو دوی له ولس سره نږدې لیدنې کتنې نه درلودلې او هغه خدمات چې دوی وړاندې کول په هغه باندې ولس نه پوهېده ولس فکر کاوه چې ګمرک ته هر څوک چې راځي دا به لوی غلی دا به لوی فاسد وي خو داسې هم نه ده و به په آینده کې په تیره کې به وو ولې الحمدلله اوس دغه نوی ټیم د ګمرکاتو چې راغلی ده په همدې ژمنتیا سره راغلی یو رئیس د ګمرک هم د پیسو په مقابل کې دا ځل نه ده مقرر سوی دا ځل د ګمرکاتو په برخه کې یو طوفان اوسه جلالمآب رئیس جمهور د قاطعانه اراده واقعا هم د ستایلو وړ ده په حکومت کې به ځینو نورو برخو کې مشکلات وي موږ له هغه څخه انکار نسو کولی ولې د ګمرکاتو په برخه کې رئیس جمهور معین صاحب د ګمرکاتو او وزیر صاحب د مالیې د دوی اراده دا ځل دا وه چې موږ باید په ګمرکاتو باندې له دې وروسته اتکا وکړو له پردیو کومکونو څخه ځانونه خودکفایۍ ته یا ځان بسیاینې ته ورسوو
او دا پیسې که چیرې موږ سمې راټولې کړو او په اغېزمن ډول یا په مؤثر ډول یې بیرته په ولسو په دې خاوره باندې مصرف کړو نو موږ کولی شو چې تر ډېر حده پورې یا تر ډېرې لوړې کچې پورې د پردیو له کومکونو څخه ځانونه خلاص کړو نو په دې برخه کې دا قاطعیت چې رامنځته سوی دا د ستایلو وړ ده رئیس صاحب د کمیشنکارانو یادونه مو کړه تر څنګ مثال د کابل ګمرکي ځینې بیلګې هغه دوستان چې کله شکایت کوي دوی وایي چې د سوداګرو هغه مالونه پر وخت نه ګمرک کیږي یا مالیه نه ترې اخیستل کیږي خنډونه ورته جوړېږي یا اداري کار نه په سمه توګه پر مخ نه ځي او دا دې لامل کیږي چې تر ورځو ساعتونو پورې دوی مالونه پاتې وي او دا ته په نرخونو باندې تاثیرات درلودلی شي څومره محل څه کړی ده چې د کمیشنکارانو مخنیوی وکړو تر څنګ هغه کسان چې مراجعه کوي ځکه دا خو ستاسو په ګټه دی چې څومره کارونه د خلکو ژر خلاص شي کار کې خنډ ونه اوسي د خلکو ژر کار نه پر مخ بوځي مونږ که څه هم په اسلام قلعه کې سهولت ډیر کم لرو خو د ځینو لوی تاجرانو لپاره موږ بیا د ټي1 یا د ټي1 یا د ټي1 فورم دا ورته ورکوو دا موټر له اسلام قلعې څخه مستقیم ځي هغه فورم یې ورسره دوی د هرات ښار ته ځي په هرات ښار کې هم موږ ګمرک لرو موټرونه یې هلته تخلیه کیږي هلته تشریح کیږي او هلته د دوی د اظهارنامه او شي نه کتل کیږي بالاخره محصول ترې اخیستل کیږي او موټر یې په چټکترین ډول سره یا په ډېرې چټکۍ سره دا پروسس کیږي یا ته مراحل کیږي او بالاخره ترخیص کیږي یعنی یو له هغو لویو ګمرکاتو څخه چې هلته موږ تاجر ته سهولت برابر کړی چې موټر یې زر محصولیږي او زر بیرته له ګمرکه خارجیږي هغه د اسلام قلعې ګمرک ده موږ چې د ګمرکي سیاست ولوبو یا په دې کې بریالی ځان ګڼو هغه همدغه و چې تاجر ته مو دا سهولت برابر کړه که نورو ګمرکاتو کې د دوی موټر په شل ورځو په 15 ورځو کې له ګمرک څخه وځي د اسلام قلعې له ګمرک څخه د دوی موټر په 3 تر 15 ورځو کې وتلی سي ول دا په تاجر او په کمیشنکار پورې هم تړاو لري یعنې تاجر او کمیشنکار باید زر تر زره دغه خپل موټر ګودامونو ته راجع کړي زر یې تخلیه کړي او بالاخره چې د تشریح خلاصه سوه کار یې خلاص څه د هغه نه وروسته خپل محصولي شیونه دې وکړي او بالاخره موټر یې د خروجي دروازې لارې ته برابریږي وځي به یعنی په اسلام قلعه کې موږ دا سهولت رامنځته کړی ده تاجر دا مشکلات ډیر زیات له موږ سره نه لري کله کله د ایران طرف ته چې موږ خالي موټر یې ورلیږو په هغه کې کله کله مشکلات رامنځته کیږي او هغه زموږ ګناه نه وي هغه د ایران مشکل وي کله کله دوی دغه د موټرو پذیرش ورته ووایو یا قبلول ورته یا منل ورته ووایو موټر یې ډېرې نه مني کله کله یعنې موږ د دې ظرفیت لرو چې د ورځې 450 تر 500 خالي موټر هم ایران ته بیرته ورولېږو همدغه خالي موټر یې بیرته له هغه طرفه راډه کېږي او بیرته افغانستان ته راځي نو نظر د هغوی په تقاضا باندې یا نظر د هغوی په غوښتنه باندې دا کار موږ کوو په دې کې هم مشکلات و مخکې یا به ځینې موټرې بې نوبته وتلې یا به د ډریورانو په منځ کې سره جنګونه و د دوی دغه قطار یا لاین یا صف هم موږ اوس ورته برابر کړی ده په ډېر منظم ډول سره خالي موټر د ایران طرف ته وځي او ډکې موټر د افغانستان په لور راځي کله کله چې د موټرو بیروبار یو څه ډیر سي بیا د ایران له لورې سره موږ همغږي کوو د وټساپ له لارې هغوی ته وایو چې نن موږ د سهار له 7 بجو د ماخوستن تر 9 بجو یا د ماخوستن تر 11-12 بجو پورې کار کوو نو تاسې مهرباني وکړئ دروازه مه بندوئ موټر یې راپرېږدئ په هغه حالت کې د موټرو د بیروبار د مخنیوي لپاره بیا له دغسې تکتیکونو څخه موږ کار اخلو او د شپې تر 12 حتی د 1-2 بجو پورې هم موږ حاضر یو ځکه زموږ کوټه یا د اوسېدلو ځای هم هغه هلته د ریاست تر شا وي نو دا دغه موږ نه لرو ورخطایي یا تعدي نه لرو چې موږ یا هرات ته لاړ شو یا کابل ته راسو یا بل چېرته لاړ شو یم کور لرې اوسېږي هسې مسافر په اسلام قلعه کې ورته پراته یو که د شپې کار وکړو که د ورځې څو ساعته کار وکړو هغه مشکل موږ ته نشته ډېره مننه رئیس صاحب له دې چې خاصه سره مرجع برخې بریالي اوسئ کور مدان خیر